بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنو دوستانو، په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ یاست. نن په دغه ویډیو کې غواړم چې تاسو ته دا در وښایم څه ډول کولی شو د اینډمني اکاونټ څخه یا مخکې چې ورته یم حواله ویل کېده نورو شبکو ته څه ډول زیلوټ وکړو، اتصالات ته څه ډول کولی شو زیلوټ وکړو، او همدا ډول د اتصالات څخه پرته کراس نیټورک ته څه ډول زیلوټ وکړو. طریقه ډېر زیات اسانه ده دوستانو. تاسې به ستوری 911 علامت نمبر دا به پریس کړئ، تر دې وروسته به یې اوکې کوئ. کله مو چې اوکې که دوستانو، ما سره چې کوم اکاونټ اوس فعال ده په دغه اتصالات سیم کې، هغه سوپر اجنټ اکاونټ ده. ما مخکې ویډیوګانو کې تاسو ته دا موضوع واضح کړې ده چې موږ په ام حواله کې چې دی مختلف اکاونټونه لرو، چې ډاپس اکاونټ ده د برېښنا د بل د تحویلۍ په خاطر باندې، همدا ډول موږ سره مرچنټ اکاونټ ده، ایجنټ اکاونټ ده، سوپر ایجنټ اکاونټ ده، مختلف اکاونټونه دي. اوس چې ما سره کوم اکاونټ ده دا سوپر ایجنټ اکاونټ ده. ممکن تاسو سره چې ایجنټ اکاونټ ده طریقه به دغه شمارو کې ممکن لږ څه تغییر راغلی واوسي. مثلا که زه اوس غواړم چې یو چا ته زیلوټ وکړم، دلته ماته په شپږم اپشن کې ایر ټایم اینډ ډیټا ریچارج اپشن راکړی، ممکن تاسو ته په پنځم اپشن کې درکړی وي یا په څلورم اپشن کې درکړی وي. نو تاسې به همدغه ایر ټایم ورته پیدا کړئ چې هر یو اپشن و همغه به ورته ووهئ. نو دا چې زما اوس سوپر ایجنټ اکاونټ ده، ما ځان ته ام حواله مینو خلاصه کړه، ام حواله کې ساین ان شوم. تر دې وروسته چې دی زه شپږ پریس کوم، ځکه زه غواړم زیلوټ وکړم اتصالات شمېرې ته. ایر ټایم اینډ ډیټا ریچارج. ډیټا ریچارج اوس موږ ام حوالې څخه نشو کولی، مخکې ایجنټانو کولی شول چې د ام حوالې څخه ډیټا ریچارج هم وکړي، پکیجونه او بستې فعاله کړي، اما اوس دغه کار نشي کولی ځکه دا بند شوی ده. شپږم مې ورته پریس که سینډ وهم. اوس دوستانو ما سره دا ځکه ماته ایرر راکړه چې کله تاسې ام حوالې ته ساین ان کېږئ او 25 سکنډه که تاسې کار پکې ونه کوئ، نو بیا چې هر یو اپشن تاسې انتخاب کړئ تاسې د هغه کار نه کوي. نو زه دوباره راځم ستوری 911 علامت نمبر وهم او بیا اوکې کوم. کله مې چې اوکې که تر دې وروسته شپږ وهم، ځکه زه غواړم چې زیلوټ ترې نه وکړم. شپږ ته چې راغلم اوس دلته دوه اپشنونه موږ ته په دغه مینو کې راځي، یو ایر ټایم ریچارج اتصالات ده، بل ایر ټایم ریچارج روشن افغان سلام اټوما ده. البته روشن ته هم اوس موږ او تاسې دوستانو نشو کولی چې زیلوټ وکړو، او دا ستونزه به په نږدې راتلونکي حل شي. لومړی زه ورته پریس کوم لومړی اپشن ایر ټایم ریچارج اتصالات او بیا سینډ کوم. اوس دلته ماته وایي چې دغه ټاپ اپ چې کوې سلف ایر ټایم ټاپ اپ ځان ته کوې که بل چا ته کوې، لکه دغه اتصالات شمېرې ته چې ته غواړې پیسې ولېږي خپل ځان ته لیږي که بل چا ته لیږي. یعنې تاسې دا کار هم کولی شئ چې د ام حواله اکاونټ څخه پیسې خپل موبایل سیم کارت ته ولېږئ. نو زه ورته وایم چې یاره زه دغه که چېرته مو ځان ته زیلوټ کولو نو یو ورته انتخابوئ، که مو بل چا ته کولو دوه ورته انتخابوئ. زه ورته وایم زه ځان ته کوم، یو انتخابوم او پریس کوم. دلته ماته وایي انټر اماونټ څو روپۍ غواړئ چې تاسې ځان ته ولېږئ. زه ورته وایم چې 150 روپۍ زه غواړم چې زیلوټ وکړم، سینډ کوم یې. دلته دوستانو ما نه پین غواړي. په مجرد د دې چې ما خپل د ام حوالې یا د اینډمني پاسورډ ورته ورکړلو، پین مې چې ورته ورکړلو، نو زیلوټ څنګه کېږي؟ صورت نیسي. خو زه اوس نه غواړم چې زیلوټ وکړم، نو بناً زه دا څنګه کوم؟ کینسلوم. نو دوستانو په دغې طریقې سره موږ کولی شو چې د اینډمني اکاونټ څخه اتصالات شمېرو ته څه وکړو؟ زیلوټ وکړو. کله چې تاسې غواړئ چې د اتصالاتو څخه پرته کراس نیټورک ته نورو شبکو ته تاسې زیلوټ وکړئ، دوستانو بیا هم همدغه طریقه ده، فقط اپشنونو کې موږ تاسې تغییر راولو. راځو ستوری 911 علامت نمبر ډایلو چې تر څو موږ اینډمني اکاونټ ته ساین ان شو. کله چې ساین ان شو بیا هم زه ورته شپږ انتخابوم ځکه زه زیلوټ کوم. اوس چې دغه مینو دلته راغی، دا وار ورته چې دی ایر ټایم ریچارج اتصالات په ځای ایر ټایم ریچارج چې دی کراس نیټورک دا روشن و افغان و سلام اټوما دی چې لیکلی دوه ورته انتخابو. او دا څنګه کوم؟ سینډ کوم. دلته ماته وایي چې انټر د نمبر یو ویش ټو ټاپ اپ، هغه نمبر وایي ووهه چې ته غواړې ورته څنګه وکړې؟ ټاپ اپ وکړې. نو دوستانو دلته به تاسې همغه نمبر ووهئ، هغې څخه وروسته بل میسج تاسې ته درکول کېږي چې څومره پیسې مقدار غواړئ، فرض که 200 افغانۍ، بیا هغه ورته سینډ کوئ، هغې څخه وروسته پین ورته وهئ او ټاپ اپ څنګه کېږي؟ صورت نیسي. یعنې دواړه طریقې یو دی، فقط اپشنونه په یو کې یو انتخابېږي او په دوم کې چې دی دوه انتخابېږي. نو په دغه اسانه طریقې سره دوستانو موږ کولی شو چې ټاپ اپ وکړو.